چې د دې امت چې کله د حساب کتاب وخت راشي د دې امت زمونږ د دې امت نو په زرو کې به لس کسان جنت ته ځي لکه په سلو کې یو هر چې تیر شوی امت دی تیر شوي امتونه دي هغه ډېر زیات دي نو زموږ په نسبت هغوی ډېر دي او بیا جهنمیان پکې هم ډېر دي نو په هغوی کې په زرو کې یو دواړه حدیثونه جمع شو که نه څوک به بیا پوه کړي خو پوه سړی چې خبره ښه پوره واضحه وکړي هسې نه چې ټکې ووایي به نور زه پوره کوم د اخرنی جواب څه دی ما اوس ونه ها رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې کوم مخکې امتونه تېر شوي دي نو هغوی ډېر دي نو هغوی کې په زرو کې به یو کس جنت ته ځي او زما په دې امت کې به چې کوم دی دا زموږ نیم خلک چې کوم دی جنت ته ځي زموږ دا خلک په جنت کې ډېر دي ډېر دي پکې دا په سلو کې یو کس په سلو کې به یو ځي پوه شوې په دې جواب بل به څوک ووایي ها وسلم چې اعتبار چې کوم دی خبرې تعداد ته نه دی او په تېر شوي امتونه ډېر دي په زرو کې یو کس جنت ته ځي زمونږ د امت نمبر چې راشي په دې کې په سلو کې به یو کس ولې په سلو کې یو جنت کې تعداد ډېر دي اوس پوه شوې دا فایدې په دیني مجالسو کې کېناستو حالانکه ګوره مشهوره چې بیانېږي اکثر علما چې بیانېږي هغه دقه حدیث دی چې په زرو کې یو کم زر جهنم ته یو جنت خو دا هم صحیح سند والا حدیث دی امام بخاري راوړی په سلو کې یو کم سل جهنم ته یو جنت